خوږیاڼو ولسوالۍ وزیرو سیمه کې د دارالعلوم الفاروقیه دیني مدرسې د طالب العلمانو د ستر فضیلت مراسم. د دغه دیني مدرسې محتمم مولوي نعمت الله نوراني وایي سږ کال د قرآن کریم د حفظ، ناظري او تجوید زده کړو څخه 450 تنه فارغ شول. نو الحمدلله موږ 450 نفره فارغین لرو چې په دې کې په دریو بخشونو او څانګو کې زموږ فارغین ورکړي دي. 8 نفره مو د تجوید په بخش کې ورکړي دي او 12 نفره مو چې دی د حفظ د څانګې نه فارغه شوي دي او باقي چې دی نور نو هغه د ناظري فارغین دي. د سترې فضیلت دغه مراسمو کې د خوږیاڼو ولسوالۍ پوهنې امیر قاري سید داود شاکر وویل دې ولسوالۍ کې 80 مدرسې په رسمي ډول فعالیت کوي چې په زرګونه کسان پکې د دیني علومو په زده کړو بوخت دي. په خوږیاڼو ولسوالۍ کې تقریبا 80 مدرسې هغه مدرسې دي چې د رسمي مدرسې دي او د امارت اسلامي سره رسمي دي او دوی ته رسمي بستونه ورکړي دي او د تمویلونکو امارت اسلامي دي. د کې تقریبا د 10000 شاوخوا کې شاګردان دي چې په دې مدرسو کې په زده کړو باندې بوخت دي. د دارالعلوم الفاروقیه مدرسې د حفظ څانګې او تن فارغ طالب العلم عبدالله وایي د قرآن کریم حفظ یې بشپړ کړ او هڅه کوي چې تر لوی دورې زده کړې وکړي. او د دارالعلوم الفاروقیه کې ما زده کړو حفظ مې مکمل کړو. زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم او زما هڅه او کوشش دا دی چې تجوید وکړم او مخکې نور کتابونو وړه دوره غټه دوره ترسره کړم. د خوږیاڼو ولسوالۍ قومي مخور ملک محمود له شتمنو هیوادوالو غواړي چې د دیني مدارسو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. دغه مدرسه ده چې په دې ځای کې زموږ د نوې نسل د 1309 کال نه را په دې خواته زموږ نوې نسل په هر رقم ته دیني هغه باندې خدای فضل دی پوهېږي. دغه مالداره خلک مرستې کړي په دې مدرسه کې هر رنګې مرستې سره کړي. بیا ته نه هیله کوو چې زموږ سره په دغه الفاروقیه مدرسه کې مکملې مرستې وکړي. د دارالعلوم الفاروقیه مدرسې د مسؤلینو په وینا په تیرو 14 کلونو کې له دغه مدرسې څخه 1425 تنه له دیني زده کړو فارغ شوي دي.